اسلامی لارښوونې. په ازدواجي زندګۍ کې ډېر مشکلات به راځي، خو یو بل سره بیا مینه کوي. ښځه په خاوند خفه کېږي او خاوند په ښځه خفه. په بدو یې نه پیرزو، که هغه مریض زبېرګی کوي دا ورسره خفه کېږي. او که چېرته داسې ښځه چې هغه د خاوند سره نه ورته سکون ورکوي، نه ورسره مینه کوي، نه ورته رحمت او شفقت به لري، هغه خو بیاسې حیوان دی، نو خو بیا ښځه نه ده. هغه به کومه شاذ نادره یو او شاذ لره حکم د نشته، هغه هېڅ حساب نه ده. په عمومي لحاظ باندې په زواج کولو کې د انسان دپاره سکون دی. الله وایي لتسکنو الیها، خطاب نارینهو ته چې ته په بهر ستړی ستومانه او دارنګې پریشانه شي، ستړی ستومانه شي، کور ته راشي، ته د ښځې په خوا کې سکون او آرام حاصل کړي. نو دا معلومیږي چې دا د ښځې لپاره مسؤلیت دی چې خاوند ته سکون ورکړي، آرام ورکړي، اطمینان ورکړي. دا نه چې هغه د خپلو بچو نه تاو ده، د خپل کور کار نه، دا بېچاره ستړی ستومانه راغی، دا وله خواله نه راځي، یو ګیلاس اوبه نه ورکوي، په مخ باندې یو دسمال ورته نه وایي، هغه ته د مهربانۍ او د شفقت په سترګه نه ګوري، هغه ته د مینې په خندا سره خندا ونه کړي، دا به هېڅ حیثیت نه لري. دا په دې باندې د خاوند حق دی، په دې سره کورنۍ نظام جوړېږي. او همدغه شانتې نر ته بیا دا حکم دی چې خپلې ښځې ته د هغې تکالیفو، مشکلاتو، مرضونو، اذیتونو هغې ته وګوره، ځان ته وساته او هغې سره کومک او همکاري په ژوند کې وکړه. موږ کورني نظامونه ټول په تربګنو بنا دي، په یو بل سره په دشمنۍ بنا دي. ولې؟ ځکه د اسلام په اساس نه دي شوي، د اسلام نه خبر نه یو. ښځه داسې فکر کوي چې بس دا سړی دی، خاوند دی، ځي او راځي به مزدوري ده کوي به او اولاد له به راوړي، او خاوند دا فکر کوي چې دا یوه بندۍ ده راوستې مې د مزدوره ده په کور کې. نه، تا ته شرف د زوج حاصل دی، ته زوجي، او تا ته شرف د زوجې حاصل دی، ته زوجې. ستاسې مسؤلیتونه هغه سکون او آرام حاصلول دي د خپل منځۍ کې د یو بل سره. وجعل بینکم موده و رحمه، دا که د یو ځای یو د بل ځای، د یو کلي د بل کلي، د یوې علاقې د شرق او د غرب فاصلې وي، خو چې کله د دوی په منځ کې په صحیح مشروعي طریقې سره واده وشي، الله د دوی په منځ کې مینه اچوي. او رحمت څه معنا؟ یو په بل باندې خفه کېږي، شفقت او مهرباني وي، ځورېږي وي. نو چې کله ښځه په خاوند او خاوند په ښځه باندې نه ځورېږي، دا بیا هدف او هغه موخه د واده نه ده برابره شي، په ژوند کې کامیاب نه دي. او یا د هغه داسې بد اخلاقه ښځه چې خاوند د هغې سره سکون او آرام نشي حاصلولی، دا هم کامیاب زواج نه دی. نو غټه فایده پکې د فوایدو نه څه شی دی؟ هغه چې په مشروع او اسلامي طریقې سره وکړی شي واده، نو په دې کې د انسان دپاره، د نر دپاره سکون دی روحي. هغه چا چې د دې حرامو نه مزې اخیستې وي، الله دې مسلمانان موږ او تاسو ته وساتي، د هغې خلکو روحي سکون نشته، آرام یې نشته. د یو ساعت یا د نیم ساعت ملګرتوب وي، او چې کله یې خپل خواهشات پوره کړل، بیا مادي زندګي د ځي په خپله هېڅ پروا پرې نشته. حال دا چې خاوند په ښځه باندې غیرت کوي، د هغې حفاظت کوي، د هغې دپاره داسې دی لکه شپول، د هغې پکې پرده ده. الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن، د جامې حیثیت دی. لکه څنګه چې تن او جامه سره لازم او ملزوم دي، داسې ښځه او خاوند په خپل منځۍ کې لازم او ملزوم. لکه څنګه چې تن جامې ته ضرورت لري، بغیر د جامو نه انسان ډېر بد ښکاري، داسې ښځه بغیر د خاوند نه بد ښکاري، او خاوند د ښځې نه بغیر بد ښکاري. په دغه مشبه به کې وجه د شبه لزوم، وجه د شبه دا ده چې څنګه بدن سره جامه لازم ده، او د جامې سره بدن، جامه بغیر د بدن ناسې ځوړنده که څوک پې څه کوي، ټوټه او جامه چې ښایسته ښکاري په بدن کې ښایسته ښکاري، که نه دوکانونه د رخ ډک دي. د دې منځ کې لزوم دی، د دې منځ کې حسن دی، د دې منځ کې ښکلا ده، د دې منځ کې ضرورتونه دي، د دې په منځ کې د عورتونو د حیا پټېدل دي. په جامه کې ښایست دی، په جامه کې د عورت پټېدل دي، په جامه کې خوشحالي ده. نو چې څنګه ښځه او خاوند دغه حالت ته وګوري، نو معنا دا دی چې ښځه بغیر د خاوند نه هېڅ شی نه ده، داسې ده لکه برمنډه، او خاوند بغیر د ښځې. نو ښځه او نر سره لازم او ملزوم دي. دا ستا دپاره جامه راته د هغې دپاره. جامه کې دوه اساسي شیان څه دي چې قرآن ذکر کړي دي؟ سورة اعراف کې الله رب العالمین فرمایي وانزلنا علیکم لباسا لیواری سوآتکم وریشا. الله ستا دپاره د جامې بندوبست کړی دی د دوه خبرو دپاره. لیواری سوآتکم چې ته پرې عورت پټ کړي، وریشا او ستا ښایست دی پکې، ولباس التقوی ذلک خیر. همدغه شانتې به ښځه او د خاوند په ژوند کې چې کله یو ځای شي،
نو د دوی په منځ کې دا دوه شیان دي، هم د دواړو ښکلا ده، واده د دواړو ښکلا ده، د دواړو حیا او پرده پکې خوندي شوه او د دواړو دپاره سکون او ارام. جامه کې هم حیا دې پټېږي، هم پکې ښایست دی، په واده کې هم ستا ښایست دی ظاهرا ښایسته معلومیږي، خلک در باندې اطمینان او سکون سره سوچ کوي، فکر کوي، او دغه رنګې ستاسو په منځ کې څه شی ده؟ پټوالی دی، حیا ده.